د دې سیمینار د پرانیستي په مراسمو کې د لوګر لوړو زده کړو مؤسسې رئیس، اطلاعات او کلتور رئیس، د دې مؤسسې استادانو، زده کړیالانو او یو شمېر ځوانانو ګډون کړی و. د لوګر لوړو زده کړو مؤسسې رئیس دا ډول علمي سیمینارونه د ځوان نسل د فکري برابرښت لپاره مهم او ګټور وبلل او زده کړیالانو ته سپارښتنه وکړه چې اسلامي ارزښتونو ته په درناوي د خپلې چارې پر مخ یوسي و فیض ببریم و بالاخره یک چیزی را یاد بگیریم. باید این درس و این ساعت را که ما سپری میکنیم یک ساعت درسی فکر کنیم، از این استفاده اعظمی کنیم. بیا د منګه د خبرو معیار دا چې زمونږ محصل دا په اسلامي او فکري او سم عقیده باندې سمبال ده، خو دې محصل ته دا فکر ورکول پکار دي چې محصله د دې امت او د دې ټول بشریت دې قیادت او د دې رهبري د مسلمان کار ده. د سیمینار لارښود استاد هم زده کړیالانو ته پر علم، وخت، مسؤلیت او مطالعې هر اړخیزې خبرې وکړې او دوی ته په خطاب کې وویل چې دین او هیواد ته باید خدمت وکړو. ستونزه دا ده یو غلط فکر چې هغه اوس په امت باندې حاکم شوی ده، هغه دا ده چې د اسلام ورکړل شوی ارزښت پوهې او علم ته دا له موږ څخه هیر ده. اوس په فکرونو کې دا مسله نشته. بل پلو د دې مؤسسې زده کړیالان هم دا ډول سیمینارونه د ځان لپاره ګټور او بېساري بولي او پر دوام یې ټینګار کوي. سیمیناری که امروز ارائه شد درباره علم بود و دیگه که بود درباره هدفها بود، هدف و مسئولیت فردی و اجتماعی بود که هر بخش جوانان بود خصوصا که از این برخی زیاد گرفتیم که باید هر فرد مسئولیت خود بفهمد. ولی ما زیاد چیزا رو برداشت کردیم در سیمیناری که برای ما ارائه شده بود. اول اینه که مسئولیت خود ما باید درک بکنیم که هر فرد باید چی مسئولیت داشته باشه و مسئولیت خود باید درک بکنه. د یادونې وړ ده چې لوګر لوړو زده کړو مؤسسه کې له دې وړاندې هم ورته علمي او فکري سیمینارونه زده کړیالانو ته په لار اچول شوي دي.